یو داسې څوک نشته چې دا شیخ له میکدې وباسي احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي دا بعضې خلک صرف دې لره جامې وباسي که چېرې مړم د دښمن زما په لاش خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي ډېر ښکلي اندازې بیان والا محبوب جان ماشوم را سره دی خواست ورته کوو چې راشي او تاسو سره خپل خیالات شریک کړي محبوب جان مهرباني وکړئ شعر واورئ چې شریف خوند نه کوي مهرباني وکړئ میډیا دا ټول ملګري ریکارډینګ کوي دا تر لرې لرې کومه داسې نه بده خبره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم د ابوذر ډېره مننه کوم چې دومره ښکلی پروګرام یې راجوړ کړو د واده زلمي ته په واده باندې مبارکي وایم بیا دا کم مېلمانه کم شاعران چې راغلي دي نو زه خو د دې کلي یم ټولو ته د زړه د کومې نه بخیرالۍ وایم دا ملګري دا یو غزل مې راوړی دی دا مې خپل داسې غونته دی دلته کې راجوړ دی چې خیر هغه غزل دی د پی کې وینز ټولو ملګرو ته ډالۍ وي چې خیر زه په تا مین نه یم دا باسي ګپي خیر زه په تا مین نه یم دا باسي ګپي په زړه باندې غمګین نه یم دا باسي ګپي او دا چا درته زما د حسن داسې تعریف کړی سالار صاحب دا چا درته زما د حسن داسې تعریف کړی ای زه دومره حسین نه یم دا باسي ګپي او ما ویل خوږې خبرې دې د شاته نه خوږې دي تاج وایي ما ویل خوږې خبرې دې د شاته نه خوږې دي دی ویل دومره شیرین نه یم دا باسي ګپي او دا ځلې ونې نه یم چې مانه لرې ګرځي دا ځلې ونې نه یم چې مانه لرې ګرځي د سرو مچو ګبین نه یم دا باسي ګپي یو محبوب یم معشوم یم په عشق کله پوهېږم محبوب یم معشوم یم په عشق کله پوهېږم زه خال ستا د جبین نه یم دا باسي ګپي نظم به ووایم نور څه شعرونه وایم خانجي ته د ډالۍ وي چې شعر زما وکې دی نو مننه به مو وي او شعرونه به وامو ډېرې بخښنې سره دا ټول مېلمانه راغلي دي او دا میډیا والا دا ټولې کیمرې چې تاسو وینئ که نه نو دې کې بس تاسو تربیت تر لرې لرې پورې رسي مهرباني وکړئ شعر ته توجه ورکړئ سوایي خبرو ته چې څوک خبرې کوي نو وځئ دلته نه کور کې خبرې وکړئ که نه دلته راتلو ته ساجر حاجي ته د شعرونه ډالۍ وي چې ما او تا چې یو ځای کېږو نو دنیا ولې ورانېږي ما او تا چې یو ځای کېږو نو دنیا ولې ورانېږي د یو بل په لیدو سره موسا ولې ورانېږي او هغه چې شي رایاده په خندا کې په ژړا شم هغه چې شي رایاده په خندا کې په ژړا شم ښه داسې ولې کېږي ښه خندا ولې ورانېږي او زما خو به دا ستا په سر کې ورانه شي ډونګړه زما خو به دا ستا په سر کې ورانه شي ډونګړه په ما د خیر د ورانه شي په تا ولې ورانېږي او حالاتو راله مخ داسې بدرنګو تپوس مه کوو حالاتو راله مخ داسې بدرنګو تپوس مه کوو د زړه دنیا مې تا پسې رسا ولې ورانېږي مضمونه چې مې وتې ده د هغه راسه ولې محبوب پسې زما د زړه فضا ولې ورانېږي چې ما سره خامخا څه پېښه کېږي ما سره خامخا څه پېښه کېږي زه خامخا پسې لانجه وړمه زه په خوږو تودو سړو لیکمه هر څه چې لیکم رښتیا لیکمه زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې زوړم زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې زوړن کې که دا رښتیا رښتیا وخته نو بیا د خپل ګریوان کې سر ښکته کې زما په ژوند باندې به ترس نه کوې زما ملګرو ته به بد نه وایې لکه زما چې ویل دوه ملګري لکه زما چې یو دوه ملګري دواړو پرایویټ سکول کې سبق ویلو زه سرکاري سکول ته به مور بوتلمه زموږ سکولونه مخامخ ورسره خو دغه یو د تحصیلدار بچي و خو دغه بل د تحصیلدار بچي و خو دغه یو
د تحصیلدار بچو دغه بل د تانهدار بچو موږ به اکثر نیمه چوټۍ کې به هر درې واړه یو بل سره کېناستلو دوی به د سکول نه رابخر شو درمان صاحب ځان له دوکان کې به برګر واخیستو زه به د دواړو منځ کې وږی ناست وم ما به اکثر دغسې سوچ کولو چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی دو خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخېږي په موټو بوټو رشوتونه اخلي څوک ورنه پټې کنډیشن دغه کم د تحصیلدار بچی و نو دا بچی خو جوادار بچی دی دی خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخېږي په موټو بوټو رشوتونه اخلي څوک ورنه پټې کنډیشنې ورکوي دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري ښه او د دې بل پلار خو تاړه په تاړه د ملکانو په حجره کې ناست وي د خان پیسې د تانهدار پیسې وي که داسې نورې پیسې خو هم څوک ویشي دی پکې ځان دغه برخه نیسي که داسې نورې پیسې کوم څوک ویشي دی پکې ځان له غټه برخه نیسي د سپۍ سایز د ده 500 وي ولې چې دا خو تانهدار دی که نه دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري ښه زه برګر نه غواړم نه غواړم زه برګر نه غواړم نه غواړم ځکه بې پلاره یم نو یم دی که نه محبوب د لوږې مرم نو مرم دی که نه د ارمان نور کې ځان سېزم دی که نه که غریب یم نو بس یم دی که نه غریب یم نو بس یم دی که نه یو نظم ویمه زر فرمایش دی نظم عنوان دی زه په خطبات باندې نوې شوې یم چې هغه نظم افغانستان نه څو مېلمانه را روان دي رونه رسېدل زما په خیال وارث خان ته دا نظم ډالۍ وي چې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه شوم اوس خوشحالي خوند نه راکوي ځمکه مې نه مني د ځمکې خلک مې غم نه مني خپلې ژړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم خپلې ژړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم د بدو ورځو لږو تندو نه اوس نه یېرېږم اوس د دې ښار په رنګینو کې مزه پاتې نه ده اوس د دې ښار په سړکونو مې خپې هم نه سوځي اوس د دې ښار د خلکو بدې ردې په ما هم نه لګي د دې کنځلو سره ځان اوس د دې ښار د خلکو بدې ردې په ما هم نه لګي د دې کنځلو سره ځان مې بلد کړی دی نو اوس د دې ښار د هر موټر شیشه په شوق پاکوم چې چوک کې سره باتی شي بله زه په منډه لاړ شم په یو لحظه کې د موټر شیشه بیا پاکه کړمه او خان په نیمه د پښو شیشه کې لاس راوباسي د لس نور نه په شوق بالم خوشحاله شم او بیا په منډه باندې بل موټر ته ځان ورسوم او بیا په منډه باندې بل موټر ته ځان ورسوم داسې یو ورځ نه یو ورځ وه کوم په دغه چوک کې اشاره سره شوه ما منډه کړله یو تور موټر نه مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور ته راغلم د رستني سیټ شیشه ښکته کړې وه خپلې ماشوم د هغه لاس کې اسکریم ماته ونیولو مې اسکریم پسې موټر ته لاس ور ښکته کړلو په یو لحظه کې ډریور پورته کړه شیشه د موټر زما لاسه وختو شیشه کې زه په چغو شومه نه مې چا چغې اورېدې نه مې چا ویره اورېدو زه ځان پسې راښکم ډېرې لرې چې موټر ودرېدو نو یو خپه مې چوره وه چې موټر ودرېدو نو یو خپه مې چوره وه خلکو راخلاص کړم سمدستي یې په فوتپات واچولم د دې موټر نه یو مضبوط سړی راښکته شولو ما ته په بدو ردو زړ شه په کنځلو شولو چې اسکریم پسې د ځان مړ کړو د خدای ظالمه سترګې د اوږې دي د خدای که به خاور موړ شي په خیراتونو باندې موړ نه شو سوالونو باندې موټر ته وختو ځای راوارسه پرېښوم ولې چې زه محبوب ماشوم فوتپاتونو لوی یم زه به بسو بسرونه زه به سوالونو لوی یم ما د خانانو د موټر ښیښې ښې پاکې کړې زه به فوتپات باندې بیا اوس راوارسه پروت یم اوس خیرات غواړم خنډم یم زه اوس پورې اوس خیرات غواړم خنډم ملګري فرمایش په دې غزل چې ستا تصویر کې کله ساه وه نو زما وه چې ستا تصویر کې کله ساه وه نو زما وه دا ساه به چې په مړو شونډو خندا وه نو زما وه او دا ساه به چې زما په لیدو رنګ په مخه زړ شو اعظم صاحب دا ساه به چې زما په لیدو رنګ په مخه زړ شو دا تا سره چې هر وخت سودا وه
نو زما وه دا ستا به چې زما په لیدو رنګ په مخه زیړ شو دا تا سره چې هر وخت د سودا وه نو زما وه او دا ستا خبره به چې سمه وه نو ستا وه خبره به چې کرښې نه خطا وه نو زما وه خبره مننه خبره به چې سمه وه نو ستا وه خبره به چې کرښې نه خطا وه نو زما وه او محبوبه دغې خلکو کې کوم واچوې وخلې محبوبه دغه خلکو کې کوم واچوې وخلې محبوبه دغه یو چغه زما وه